پاننګو کې د رڼا ځلیږي پاننګو کې دی پاننګو کې د رڼا ځلیږي د څراغونو له وطنه راغی خره کتنه او کږه کتنه اوس خو په لنډه توګه که ووایي او په عامیانه ژبه یې ووایي چې د هرچاخیلو کار جوړ شوی دی کره کتنه آیا دغه کار ممکن دی په اثر د ښېګڼو او بدګڼو راڅرګندولو ته ویل کېږي او د کلاسیک تعریف محور باندې یو بل اړخ بیا د شاعر خبره وه موږ به شاید بې وخته وراغلي زمانه مو نه وي نظر دې څه دی که تر هغه وخته مړه شو دواړه دا استاده بیا ډېر علي باید مه وېرېږه مسلمانه معشوقه نیول په غېږ کې که ګناه هم شي ګناه یې داسې ده لکه چې نه وي او د سلف پلیجریزم له ځانه یا ځاني غلا متاسفانه زموږ په ادبي اثارو کې په لوړه کچه پیدا کېږي یو کتاب په 2 نومونو چاپ شوی نوم یې بدل شوی بیا خپور شوی دی ځان مې لیدلی آینې ما ته دروغ مه وایه ځان مې لیدلی آینې ما ته دروغ مه وایه نه یم اتل د زمانې ما ته دروغ مه وایه لکه څراغ لې که د تور له پرتمینې تیارې لکه څراغ لې که د تور له پرتمینې تیارې زما په زړه بلې لمبې ما ته دروغ مه وایه زم جړې زلفې سموم د لاشعور د پیغلې خوب راځې که نه راځې ما ته دروغ مه وایه بیا بیا په خوب کې سمندر وینم او ما ته بیړۍ بیا بیا په خوب کې سمندر وینم او ما ته بیړۍ لالا مې نه راځي یادې ما ته دروغ مه وایه اوس د جذبې هغه سکون هغه شدت نه لري اوس د جذبې هغه سکون هغه شدت نه لري د زړه په زور مې یادوي ما ته دروغ مه وایه او د رحماني د غزل توري به د ستوري نشي د رحماني د غزل توري به د ستوري نشي د چا د زلفو جوړې شپې ما ته دروغ مه وایه د هنرکدې ملګري سلام هیله ده ښه به وي او ژوند به مو په خیر وي نن هم در سره په یو بله هنرکده کې له یو بل استاد سره ناست یو او له ده سره به ادبي بحث لرو ادبي بحث به مو هم د کره کتنې په اوسني حالت په ستونزو او په اړتیاو باندې وي استاد هنرکدې ستړي مه شئ ډېره مننه عبدالرحیم صاحب تاسو ته او همدغسې د هنرکدې ټولو درنو هنرمندو لیدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم زه خوشحاله یم چې تاسو سره استاده موږ په هنرکده کې بحثونه هم لرو د ځینو ملګرو پوښتنې مې هم راخیستې البته ستاسو د ملګرو هغه به هم راته ځوابوئ او بحث به هم پې کوو سره استاده زموږ بحث تر ډېره پورې په نقد او کره کتنه دی نن او هغه د نقد تعریف ته که وګورو وایو چې کره کتنې اصلي کار دا دی چې د اثارو د ښه او خطر ترمنځ هغه د ښه او خطر ترمنځ معلوموی دی که نه یا د عادي او د ادیبانه خبرو ترمنځ بېلتون دی نو تاسو کره کتنې ته یوازې همدغه وظیفه ورکوئ او که تر دې نور څه هم پې اضافه کوئ ډیره مننه عبدالرحیم صاحب د کره کتنې یو کلاسیک یا پخواني تعریفونه دي او یو هغه چې معاصرې کتنې یا معاصرو تیوریو نظریاتو او د کره کتنې محورونو مکتبونو ته په پام سره تعریفېږي د کره کتنې پخوانی تعریف یا کلاسیک تعریف واقعا رښتیا هم همدغه و چې کره کتنه د یو اثر د ښېګڼو او بدګڼو راڅرګندولو ته ویل کېږي او د کلاسیک تعریف محور باندې یو بل اړخ بیا د شاعر خبره وه موږ به
په تعریفونو کې پخوا اورېدل یا به مو لوستل چې د شاعر یا د ادبي اثر معنا د شاعر په بطن کې وي نو په دې تعریف کې به دوی کره کتونکو د ادبي اثر پنځګر ته نظر لاندې نیولو. اما اوسنۍ کره کتنه وایي چې درسته دا خبره ده اما د کره کتنې اصلي تعریف دا دی چې د پنځګر ادبي اثر او د لوستونکي یا مخاطب ترمنځ اړیکې ټینګې کړي یا تر ډیره له کره کتونکي تمه دا کېږي چې د ادبي اثر محتوا راوسپړي یا په بل اصطلاح معاصره کره کتنه دا وایي چې کره کتونکی باید پنځګر هیر کړي متن ته ارزښت ورکړي. نو په دې اساس باندې کره کتنه هغه عملیه او هنر دی چې یو متن په خبرو راولي ګونګ متنونه ځکه د کره کتنې په تیوري کې دا وایي چې هر ادبي اثر خنثی دی شنډ دی ګونګ پروت دی. دا چې کره کتونکي نشته په ځینو زمانو کې دا د ځینو آثارو د ځینو کره کتونکو بدبختي ده. یعنې یوازې دا نشو ویلی چې کره کتنه د ښه او خطر ترمنځ د بېلتون بلې اوس کیدای شي لوستونکی هم همدغه کار ترسره کړی شي. نو آیا لوستونکی هم کره کتونکی شو؟ یعنې د ادب سره د پوهې په لوړوي سره هر څوک کولی شي د یوه اثر یا ادبي اثر شکلي اړخ یا محتوایي اړخ راوسپړي چې دا یې ښه اړخ دی دا یې بد اړخ دی. نو که چېرته دا کار لوستونکی کولی شي بیا کره کتونکي ته اړتیا څه راپېښه شوه. نو ځکه موږ تاسو وایي چې کره کتنه باید د ګڼو نورو علومو سره په اړیکو کې د ارواپوهنې حتی د ساینس د ژبپوهنې د ګڼو نورو علومو په مرسته یا د هغې په هملاسۍ یو ګونګ متن په خبرو راولي او لوستونکي ته واضح کړي چې کره کتونکی پنځګر څه غواړي او څه وایي او په اصل متن کې څه راغلي دي. دا د اصل متن ګویا کول یا په خبرو راوستل د اوسنۍ کره کتنې اصلي مسؤلیت دی. په همدغه برخه کې استاده ډاکټر صاحب حنیف حیران پوښتنه کړې ده چې کره کتنه او کږه کتنه اوس خو په لنډه توګه که ووایي او په عامیانه ژبه یې ووایي چې د هر چاخیلو کار جوړ شوی دی کره کتنه. آیا دغه کار ممکن دی؟ د ډاکټر صاحب دا پوښتنه او نیوکه تر ډیره پورې پر ځای هم ده. موږ یو مسلکي کره کتونکی لرو یو غیر مسلکي کره کتونکی لرو یا په بل اصطلاح یو انتقاد دی بل نقد دی. موږ نقد کولی شو یا کیدای شي نقد د طبیعي آثارو یا د تخلیقي آثارو یو عمومي سرسري جاج وایو چې هر څوک دا کار کولی شي یا تر ډیره پورې یو څوک راځي په یو اثر باندې نیوکه کوي چې دا اثر په دې ډول نه باید په دې ډول وایي یا دا غزل دا شعر دا کیسه باید په دې ډول نه وایي په دې ډول وایي. کله چې دا دې ډول یا د پوښتنې یا د نقد د دویم اړخ د انتقاد د دویم اړخ سپړنه ورنه غواړي یا ترمیماتي اړخ ورنه غواړي بیا د هغې سره ځواب نشته. اما په مسلکي کره کتنه کې تر ډیره پورې کره کتونکی تا سره د یوه مشاور سلاکار په توګه کار اخلي یا تر ډیره پورې هغه منفیګرا اړخ نه لري. هغه وایي چې دا اړخونه د ښه دي یا د دې ادبي اثر دا ښېګڼې د شته دي اما که دا ورزیاتې شي دا به لا بهتره شي لا به غوره راترسره شي. اما ځینې دغسې چې متاسفانه دې پر ځای چې د کره کتنې هغه د پخواني تعریف له مخې منفي او مثبت اړخونه یا ښکلاییز او غیر ښکلاییز اړخونه راوسپړي متاسفانه چې د ده سره هغه کوډونه نه وي. د ادبي اثر په اړه ویل کېږي وایي چې دا یو تړلي صندوق ته ورته دی. د دې صندوق دپاره د اصلي جعلي کلي پیدا کول د اصلي کره کتونکي کار دی. اما په کږه کره کتنه کې تر ډیره پورې په جعلي کلیانو باندې د کلف د خلاصولو هڅه کېږي اما بریا ته نه رسېږي. د مولوي احمد په ګنج پښتو کې یو ډېر ښه حکایت راغلی ادریمزی صاحب په هغې کې وایي چې یوه بوډۍ ښځه په کړکۍ کې ناسته وه. په دې وخت کې یو باز راغی. باز ناروغ و که څنګه و خو د بوډۍ لاس ته ورغی. بوډۍ چې ولیده چې د شاهین یا باز نوکان ډېر راتاو شوي دي ده ویل چې او بیچارهګیه دومره څوک نشته چې ستا د دې نوکانو خیال وساتي. د یو تیره شی راخلي دې نوکان اخلي بیا دا ډېر د خوښۍ احساس کوي. باز ته وایي چې ما تا سره ډېره مرسته وکړه ځه اوس هوا ته لاړ شه. حال دا چې د شاهین کار په همدغه نوکانو باندې جوړ و د هغې ښکلا یا کله چې د ده د غرور او د مرغانو د پاچاهۍ تاج په سر ایښودل کېږي د ښکار او د چانګې او یا د دغه نوکانو په مرسته دی. ممکن د هغه ناروغي له بل څه نه وه نه دا خو په ځای خبره ده. نو ممکن دغه باز د دغه نوکانو د پرې کېدو نه وروسته مړ شوی وي یا که مړ شوی هم نه له دې وروسته د ده د کیفیت له مخې دې ته موږ باز نشو ویلی ځکه دی ښکار نشي کوي خپل ژوند نشي تمینولی. نو په کږه کره کتنه کې متاسفانه ځینې وخت د ادبي اثارو سره د همدغه باز چلند کېږي. حال دا چې ناپوهاوی خپله د همغه بوډۍ ښځې یا که زه دلته وایم د کږو کره کتونکو دی چې متاسفانه دوی دا کار نه کره کوي. بل چې کله موږ تاسې کره کتنه ورته وایو معنا دا چې په دې کې باید ډېر دقت وشي ډېر ځیر شي
شي. درې محورونه دي چې په دې برخه کې باید کره کتونکی ډېر زیات ورته متوجه شي. یا ادبي اثر له دغه دریو محورونو څخه جوړ دی چې یو پنځګر دی، بل مخاطب دی یعنی لوستونکی، او بل کره کتونکی دی. دغه طلایي مثلث که چیرته په بشپړ ډول ونه پېژندل شي ادبي اثر نشي بشپړېدلی. یا یوازې د پنځګر پېژندنه زموږ د کره کتنې مسؤلیت نه ترسره کوي. د مخاطب پېژندنه ډېره زیاته مهمه ده زموږ استاسو دپاره، هم د پنځګر دپاره چې ته د اثر چاته وړاندې کوي، او هم د کره کتونکي لپاره چې د ادبي اثر او د اثر د مخاطب ترمنځ څومره ابهام موجود دی، یا کومې خبرې دي چې باید واضح شي او کومې باید لوستونکي ته پاتې شي. حتی په د وروستیو ارواپوهنیزو نظریاتو کې وایي چې موږ او تاسې باید د اثر لوستونکی منفعل ونه ساتو، یا ټمبل یا مختل نه کړو. ځینې دغسې خبرې باید پرېښودل شي تر څو لوستونکی خپله تحلیل کړي. اما دا که ته هر شی لوستونکي ته واضح کوې، په حقیقت کې ته د خلاق لوستونکي د روزنې مسؤلیت نه دی ترسره کړی. ځکه هم د ادبي اثر یا د پنځګر او هم د کره کتونکي یو مسؤلیت دا دی چې د ادبي اثارو پر وړاندې خلاق لوستونکی وروزي. او کله چې موږ خلاق لوستونکی وروزو، بیا په پنځونه کې یا د ادبي اثارو په رامنځته کولو کې یو څه احتیاط څخه کار اخلو. اما پخوانیو کره کتونکو تر ډېره پورې لوستونکي ټمبل ساتلي وو متاسفانه، په دې معنا چې دوی تیاره مړۍ هغو ته په خوله کې ورکوله. د دوی د ادبي اثارو تجسس، د ادبي اثارو اصلي معنا ته رسېدل، یا د متن او ماتن د کیفیاتو یا دوی ترمنځ د اړیکو یا د دغه اثر د رامنځته کېدو د چاپېریال او شرایطو په اړه ډېره څېړنه نه وه. اما په اوس وخت کې دا کارونه شوي، که پوښتنې مطرح شي بحث ورباندې کوو. ډېره مننه. زړه مې غورځي خود رضا یې داسې ده لکه چې نه وي. د حافظ حمیم نوی غزل ده. زړه مې غورځي خود رضا یې داسې ده لکه چې نه وي. سترګې هغه دي ښکلا یې داسې ده لکه چې نه وي. زوروي مې مګر بیا هم دا عادت زما خوښ دی. زوروي مې مګر بیا هم دا عادت زما خوښ دی. نن خفه شي پر سبا یې داسې ده لکه چې نه وي. مینه دې ځای نه شروع ده خدای خبر چې ځي به چېرته. مینه دې ځای نه شروع ده خدای خبر چې ځي به چېرته. هغه بله انتها یې داسې ده لکه چې نه وي. مه ویرېږه مسلمانه معشوقه نیول په غېږ کې. مه ویرېږه مسلمانه معشوقه نیول په غېږ کې. که ګناه هم شي ګناه یې داسې ده لکه چې نه وي. ستا په تګ له دغه ښاره تش زما زړه خراب نه دی. ستا په تګ له دغه ښاره تش زما زړه خراب نه دی. سپوږمۍ ښکاري خو رڼا یې داسې ده لکه چې نه وي. ما ته سوال دی پیدا شوی دا حمیم د چا له زه ده. ما ته سوال دی پیدا شوی دا حمیم د چا له زه ده. چې خفه وي چې خفه هم وي خندا یې داسې ده لکه چې نه وي. استاده له تاسو شعر اورو. نو یو زه یوه ستونزه لرم چې عبدالرحیم صاحب شعر مې ډېر په یاد نه پاتې کېږي، او داسې دا اوس زموږ ټول حافظې الکترونیک شوي دي. یو شوي دي، او بل خبر دا ده چې کله د شعرونو تعدد بیا د ملګرو یا د نورو شعرونو اغېز هم کله کله زیات شي، په ذهن کې شعرونه بېلابېل دي. نو بله برخه بیا د شعر د کلمې خبره ده. هغومره لکه تاسو د کلمه که شاید زه په هغې کې دومره مهارت ونه لرم، او تاسې د حمیم صاحب شعر انتخاب کړی و. دا خو بیا غزل بول شاعر دی، د هغه د شعر پسې شعر ویل دا یوه بله. نو غزل ته راځم. عبدالرحیم صاحب ډېر زوړ هم نه دی او ډېر نوی هم نه دی، ممکن یوه میاشت وړاندې مې لیکلی. وایي راځه د چا د نرګسي سترګو باڼه شو دواړه. راځه د چا د نرګسي سترګو باڼه شو دواړه. راځه چې شپې ته درناوی وکړو ویده شو دواړه. او د عشق له شاتو مو د سترګو پیمانې ډکې شوې. د عشق له شاتو مو د سترګو پیمانې ډکې شوې. له دې نه زیات به نو تر څه حده خواږه شو دواړه. څومره علي استاده دا بیا ووایه. د عشق له شاتو مو د سترګو پیمانې ډکې شوې. له دې نه زیات به نو تر څه حده خواږه شو دواړه. او څه مو حاصل نه کړل د زور او جنون له صحرا. څه مو حاصل نه کړل د زور او جنون له صحرا. خوښه دې نه ده که زاړه ښار ته ستانه شو دواړه. او خلک دې هر څه وایي ژبې لري څه یې کوې. خلک دې هر څه وایي ژبې لري څه یې کوې. یو څه موده باید کاڼه شو او ړانده شو دواړه. او خلک دې هر څه وایي ژبې لري څه یې کوې. یو څه موده باید کاڼه شو او ړانده شو دواړه. او شاید بې وخته وراغلي زمانه مو نه وي. شاید بې وخته وراغلي زمانه مو نه وي. نظر دې څه دی که تر هغه وخته مړه شو دواړه.
دا استاد بیا ډېر علي شاید بې وخته وراغلي زمانه مو نه وي نظر دې څه دی که تر هغه وخته مړه شو دواړه او د اور په سیند کې د سکون بیړۍ څپو اخیستې د اور په سیند کې د سکون بیړۍ څپو اخیستې نه به ایرې نه به لمبې نه به اوبه شو دواړه او وروستی بیت له شیش محله را بیرون کړو که برجنې دنیا له شیش محله را بیرون کړو که برجنې دنیا راځه د ما زړه کنډواله کې میلمانه شو دواړه او راځه د ما زړه کنډواله کې میلمانه شو دواړه. ډېر خوږ استاد. ډېره مننه. بلې پوښتنې ته استاد راځم. دغه د کره کتنې اوسنی بهیر څنګه ارزوي؟ تر پخوا ښه شوی او که نه هماغسې د پخوا په څېر ټول تقریض یا ستاینه ده یا تقبیح یا غندنه ده؟ ډېره پر ځای پوښتنه ده عبدالرحیم صاحب. نو مقدمه به له دې جملې څخه کېږدم چې زه ډېر ورڅخه راضي نه یم او نظر په څو دلایلو. یو خو دا ده چې عبدالرحیم صاحب زموږ د ادبي کره کتنو د بهیرونو غونډه تر ډېره پورې لا هم پر شعر پورې محدوده ده. کله چې موږ د کره کتنې خبره کوو یعنی پر شعر کره کتنه یا د شعر ارزونه، بیا که راځو هم د شعر کره کتنه بیا هم په مغه کلاسیک ډول روانه ده. یعنی ممکن لوستونکي ته دا واضح کړو چې د دې شکلي جوړښت جوړ دی که نه یا کوم ژانر دی کوم فورم دی یا ورته تر ډېره پورې د لوستونکي او وبښئ د پنځګر دپاره یو ډول لابیګري کوو یا د هغې ستاینه کوو چې دا ښه خبره یې کړې یا دا ښه خبره کړې یا دا عالي تصویر پکې راوړی دا عالي تصویر یې راوړی دی. یعنی یو ډول عمومي کره کتنه ده. اما اوسنۍ کره کتنه دا غواړي چې کره کتنه باید تر یوه تیوري پورې محدوده شي. مثلا په یوه غزل باندې کره کتنه کوي کیدای شي دې ته وایي چې د ارواپوهنیزه کره کتنه د ارواپوهنیزې کره کتنې په محور کې یا مثلا کیدای شي د ژبپوهنیزه کره کتنه ورباندې وکړي، تاریخي کره کتنه ورباندې وکړي، همدغسې متني او تشریحي کره کتنه ورباندې وکړي. د کومې کره کتنې په چوکاټ کې دا هر څوک په هره برخه کې کره کتنه کوي، هر ډول نظر ورکوي. موږ نه پنځګر روزلی شو او نه د لوستونکي لپاره هغه کوډونه چې په دې ادبي اثر کې موجود دي هغه خلاصولی شو. او بل دا چې هر څوک باید خبرې وکړي آیا په هغو مسایلو چې نورو واضح کړي یا کره کتنه ورباندې شوي وي. چوپتیا د دې معنا نه لري چې بل چاته چانس ورکړو هغه کره کتنه په همدغه برخه کې استاد هر څوک باید په شعر وغږېږي، په هنر باید وغږېږي. دلته خبره دا ده که فکر کوي د شعر په اړه نوې خبره راسپړلی شي یا ان د دغه چې په دې شعر کې ناویلې خبرې پاتې دي دلته کره کتنه کېږي. بل دا چې آیا ضرور ده چې هر شعر کره کتنې ته وړاندې شو پس هغې د کره کتنه شروع شي که نه؟ ځینې دغسې شاعران دي چې شعرونه یې همغسې بکر پراته دي اما خبرې نه دي ورباندې شوې. آیا دغسې بیتونه شته چې په هغې باندې کره کتنه وشي؟ ولې مثلا حمزه بابا رازي د خوشحال په یوه بیت باندې بشپړ کتاب لیکي. یعنی په اوسنۍ زمانه کې ځینې دغسې شاعران شته چې کره کتونکو ته احتیاج دي. د کره کتنې یوه نظریه دا ده وایي ځینې پنځګر په دې باندې بدبخته دي چې په داسې زمانه کې راغلي چې په هغه زمانه کې ښه کره کتونکي نه وو. هر ادبي اثر هنس پر پنځګر د دې انتظار دی چې یو کره کتونکی راشي ځینې هغه خبرې چې ده غوښتل لوستونکو ته یې وړاندې کړي هغه بیان کړي. د شاعر یو بیت وایي خپله چې د خپل حالت بیان وکړم بیا نو دا شلېدلی ګریوان څه معنا؟ پنځګر خو نشي کولی چې خپلې خبرې خپله بیان کړي. دا باید همغه کره کتونکی وي، همغه کس وي راشي او دا خبرې بیان کړي. او بله خبر دا ده چې د کره کتنې په اړه زموږ استاسې پوهاوی له بده مرغه چې کمزوری دی. د کره کتنې عملي برخه کې موږ تاسې کمه مطالعه لرو یا هغه کره کتنې چې په نوره نړۍ کې کېږي موږ د هغوی د تجربو څخه تر ډېره استفاده نه ده کړې. ځکه د کره کتنې یوه دنده دا ده چې ځینې آثار یا مړه آثار بیرته په خبرو راولي، د زمانې سره یې وصل کړي، ژوندي کړي، ټولنې سره یې وغږوي. او ځینې هغه آثار چې په جعلي ډول د یوه ستر ادبي اثر په توګه مشهور دي آیا په دې کې جعل او تزویر او درغلي شوې که نه ده شوې؟ د ادبي آثارو مقام ټاکنه د کره کتونکي یوه بله مهمه دنده ده. دویمه برخه د نثر ده چې زموږ په ادبي بهیرونو کې یا په اوسنیو برخو کې د نثر کره کتنې ته ډېره کمه پاملرنه شوې ده. اوس نوې استاده په افغان ادبي بهیر کې راشوې ده، په لنډو کیسو هم کره کتنه هلته د نثر خبره ده، د لنډې کیسې خبره ده. کیدای
شي بیا هم ته ژانر پورې که راوبولو ته نثر پورې خبره ده. اما زموږ اساسي ستونزه دا ده چې زموږ ستاسې ادبي اثار د مخکتنو په نامه له چاپ وروسته کره کتنې ته وړاندې کیږي. آیا امکان نه لري چې دا کتابونه په خطي نسخو کې یا غیر چاپي نسخې لیکوالو ته واستول شي؟ که څه هم دا کار شوی لکه تا چې ویل د سریزو په نامه یا د مقدمو په نامه چې متاسفانه په دې کې هم یو جال په دې شوی دی چې احیانا که دغه کس په کتاب باندې زه کره کتنه وکړم ځینې منفي ټکي راواخلم ځینې نیمګړتیاوې راواخلم د چا پر مهال هغه نظریات ورنه لرې کیږي څه چې مثبت راغلي هغه ذکر کیږي. اما بل دغسې یو ناسم دود هم موجود دی چې ځینې کره کتونکي یا لیکوالان دي چې یوه کره کتنه یا یوه سریزه د یوه کتاب لپاره لیکي، بل کتاب چې راځي دغسې شوي چې یوازې نوم یې بدل کړی، د کتاب نوم یې بدل کړی، د لوستونکي او د لیکنې نوم یې بدل کړی، همغه هغې ته مو راستولې ده. بل په دې پوښتنه کې به زه پوښتنه را پیدا کړم چې آیا د لوی لیکوالو سریزې کتاب ته لویوالی ورکولی شي که نشي ورکولی؟ ځینې خلک دغسې فکر کوي چې که اثر هر څو ظریف وي اما چې یوه لوی کره کتونکي یوه لوی ادیب هغې سریزه ولیکله ممکن د دې ادبي حیثیت ورسره لوړ شي. حال دا چې دغه د سریزو دود اوس بیخي له منځه تللی، یو علت یې همدا دی عبدالرحیمزی صاحب چې په دغسې کره کتونکو باندې باور کم شوی دی، یو ډول ادبي رشوت یې ورکړی، یو ډول جعلي شخصیت یې ورکړی په ځینو اثارو کې. او یو بل خبره دا ده چې آیا هر فنځګر هم کره کتونکی دی که نه دی؟ په ځینو ادبي ټولنو کې داسې چې شاعر او لیکوال خپله کره کتونکی هم وي، هغه درک کوي چې څوک په دې باندې کره کتنه کوي. په همدغه برخه کې مونږ غني کشمیري لرو، د هغه ځینې داسې شعرونه د هغه په دیوان کې شته چې هغه اکثره شعرونه پوره غزل نه ده. دا په دې خاطر نه دی چې هغه سلف پلیجرزم یا ځاني غلا ترې ونه شي یا مثلا تراوت ترې ونه شي. په دې برخه کې څه وایي؟ باید نقاد په خپله هم په ځان نقاد وي؟ تر کومه حده باید وي؟ یعنې زه به ستا دا پوښتنه له دې جملې ځواب کړم چې زموږ کره کتنه هم د کره کتنې وړ ده او د سلف پلیجرزم له ځانه یا ځاني غلا متاسفانه زموږ په ادبي اثارو کې په لوړه کچه پیدا کیږي. یو کتاب په 2 نمونو چاپ شوی، نوم یې بدل شوی، بیا خپور شوی دی، په 2-3 خپرونو کې په همغه محتوا باندې خپور شوی دی. بل دا دی چې مثلا د بیلګې په ډول به زه کاظم خان شیدا یاد کړم. آیا زموږ د شیدا پیژندنې بحث تر اوسه پورې لا نیمګړی نه دی؟ همدا اوس موږ د شیدا په بحث باندې پوهیږو، یا کله چې د هندي سبک نظریه مطرح کوو یا د هغې په تناظر کې په اثارو باندې کره کتنه کوو، آیا د هندي سبک پر وړاندې موږ خپل مسؤلیت ترسره کړی دی؟ مثلا کله چې د استاد پسرلي د وفات خبره راغله، هلته خبره دا مطرح کېده چې دا د هندي سبک وروستی پیرو چې لاړو ممکن له دې وروسته نور پکې پیدا نه شي، یا ځینو دغسې ځوانو شاعرانو ته په لوی لاس دا نومونه ورکړل شول چې په اوسني عصر کې د دې سبک پیرو دا دی. که به یې دلیل ورته وړاندې کړئ 2-3 غزلونه به یې وړاندې کړل، نظر په دې آیا په دغه وړو یا فردي ځانګړنو یو څوک موږ د یوه لوی سبک پیرو ګڼلی شو که یې نه شو ګڼلی، یا د چا په ژوند باندې د ادبي تاریخ یوه دغسې فیصله مونږ کولی شو چې دا ډېره ګرانه خبره ده. نو په دې اساس باندې مخکې له دې چې یو اثر لوستونکي ته وړاندې شي، د هغې اثر لومړی کره کتونکی خپله پنځګر دی. هر څه چې ستا له پنځونې نه ووتل، ستا زړه اوبه ورباندې وڅښلې، له دې وروسته داسې فکر وکړه چې ستا اثر په ادبي لحاظ په ټولنه کې جذبي هغه حد تر دې عاده دی چې د خپله د پنځونکي زړه پې اوبه وڅښي. ځکه چې لوستونکی او پنځګر د یوې عاطفې او احساس انساني اړیکې له مخې یو بل سره ورته والی لري. د انسان فیزیولوژي په دواړو کې په مشترک ډول وړاندې تللې ده. کله چې د ګشټالت نظریه موږ مطرح کوو، دی د ادبي اثارو په اړه همدا وایي د ادبي اثار که چېرته د یوه لیک یا خط په توګه موږ فرض کړو یو 2-3 ټکي په دې کې قطع شي، لوستونکی دا فاصله طی کولی شي، یا که یوه دایره موږ یوه برخه یې قطع کړو، لوستونکی دا دایره بشپړولی شي، یعنې د ادبي اثر مسیر ورته معلومیږي. همدغسې د یوه شاعر د 5 کالو وړاندې غزل او نننۍ غزل د دواړو ترمنځ دغه زماني او فکري او ادبي ارتقا دا زموږ کره کتنې را بشپړه کړې ده که یې نه ده بشپړه کړې؟ یا ولې ځینې شاعران د عروج او نزول په زمانه کې د تفاوت منځته راوړي؟ ولې ځینې شاعران یو وخت ډېر په اوج کې وو، شعر یې ټول منلی و، خوښ وه، اما نن یې په ځینو غزلونو باندې حساب نه کېږي؟ یا ولې ځینې دغسې کسان دي چې خپل پخواني اثار محوه کوي، یا هغې ته د ناپوهۍ یا د عربي اصطلاح له مخې د جهالت د دورې ادب وایي او د ناپوهۍ د دورې ادب ورته پیدا شول د اخرو کې خپل شعر بیخي محوه کړ، ویې ویل چې موږ پرې پښیمانه یو. تر څو چې دغه ادبي شعور زموږ په لیکوالانو کې را پیدا نه شي، نو زموږ د معیاري اثارو ځولۍ به تشه وي. ډېره مننه استاد. شیبه باور ورباندې نشته، خو بیا هم ښکلی دی.
شیبه باور ور باندې نشته خو بیا هم ښکلی دی ژوند د انګورو دانه ژوند لکه غنم ښکلی دی یو جنتي حس د خاورینې دنیا عطر راوړل یو جنتي حس د خاورینې دنیا عطر راوړل د پرښتو مین نارې کړې چې ادم ښکلی دی یو د وجود په وسعتو او رنګینو کې ډوب و بل په سر خاورې بادولې چې ادم ښکلی دی راغلی او روح مې بیا وجود کې غزونې وکړې راغلی او روح مې بیا وجود کې غزونې وکړې د درد د لارو مزه نه وه ستا قدم ښکلی دی او وایي یتیم په ژړا پوخ وي خوا دې مه بدوه وایي یتیم په ژړا پوخ وي خوا دې مه بدوه که ستا ډالۍ وي هېڅ پروا نه لري غم ښکلی دی دا د استاد ډېر عالي غزل دی بل هم درنه اورو هیله کوم نو عبدالرحیم صاحب ستاسې انتخاب کله کله چې زه اورم یا شعر اورم بیا د حمزه بابا هغه خبره را یادېږي وایي د خپل غزل چې له چا واورم حمزه وایم چې چا څه وینا کړې نو شاید دغه ستاسې د کلمې و نظر دې ته ښکلا ورکړي نو یو غزل درته وایم وایي چې ستا خندا مې واورېدله غلی پاڅېدمه چې ستا خندا مې واورېدله غلی پاڅېدمه د موسیقۍ له ډک محفله غلی پاڅېدمه او د رابعې په وینو سور غزل مې بیا ولوسته د رابعې په وینو سور غزل مې بیا ولوسته د خپلو هیلو له مقتله غلی پاڅېدمه او څانګې مخلوڅې او ړندې وې د بادونو سترګې څانګې مخلوڅې او ړندې وې د بادونو سترګې ستا له خواره واره وربله غلی پاڅېدمه او د انتظار د اوږدو لارو په خوږلت کې ورک وم د انتظار د اوږدو لارو په خوږلت کې ورک وم خو تا چې لاره کړه بدله غلی پاڅېدمه او د ښار کوڅو کې پټه خوله تر بیابانه ځمه د ښار کوڅو کې پټه خوله تر بیابانه ځمه لکه فریاد د زړه له تله غلی پاڅېدمه او وروستی بیت ستا د وعدو پوره کېدو ته شیبه پاتې نه وه ستا د وعدې پوره کېدو ته شیبه پاتې نه وه د زړه درزا مې زیاتېدله غلی پاڅېدمه او د زړه درزا مې زیاتېدله غلی پاڅېدمه ډېره مننه استاده شاعري مو ډېره خوږه ده هیله کوم ستاسې مینه ځینو بیتونو کې هغه اورېدونکی ځان وویني که نه هغه د ښه هنر اصیل هنر هغه ځانګړنه هم یې وانده ده که نه په یو څه باوري یم عبدالرحیم صاحب هر څه چې له زړه نه لیکلي وي زړه ته ځي بېشکه او هر څه چې در باندې تپل شوي وي نو پوه شه چې لوستونکو ته یو زجر ورکوي نو موږ د لوستونکو د ځورولو حق نه لرو استاده بیرته باس ته راګرځو د یو ښه کره کتونکي څو مشخصې ځانګړنې کومې دي ډېره پر ځای پوښتنه ده عبدالرحیم صاحب لومړی خو دا چې کره کتونکی باید ادبي پوهه ولري دا چې کله موږ وایو چې د کره کتونکي پوهه تر پنځګر اوچته وي معنا یې دا ده چې له ادبیاتو پرته په فلسفه ټولنپوهنه ژبپوهنه منطق روانپوهنه حتی په ګڼو نورو علومو کې هم دا مطالعه ولري یو خو هغه په اصطلاح دودیزې ځانګړنې دي چې د بدیع بیان او فصاحت او بلاغت سره آشنایي دا اوس تقریبا دغسې شوي چې د هر انسان ځانګړنه وي د هر ویناوال ځانګړنه وي دا چې موږ تاسې اوس ځینې وخت شاعر او لیکوال ته ویناوال وایو معنا یې دا چې فصاحت او بلاغت او دا پېژندنه ضرور ده او بل دا چې هم د پښتو ادبیاتو د کره کتنې د تاریخ او هم تر ډیره پورې د نړیوالو ادبیاتو څه ناڅه مطالعه ده هم پکې ډیره ضرور ده او یوه بله خبره یو د کره کتنې مکتبونه دي او بل د کره کتنې تیورۍ دي څنګه چې موږ تاسې د ادب تیوري لپاره تیورۍ ته ضرورت لرو همدغسې د کره کتنې لپاره هم تیوري ته ضرورت لرو نو ته چې کله کره کتنه کوې د یوې خاصې تیوري او زاویې او د نظریې له مخې باید په ځینو اثارو باندې کره کتنه وشي بله ستونزه دا ده متاسفانه چې زموږ ستاسې د کره کتنې په بهیرونو ناستو کې دغه د ملګرۍ یا هغه ساده اصطلاح کوی د انډیوالیزم یوه روحیه هم پکې موجوده ده مثلا عبدالرحیم صاحب زما ملګری دی د ده غزل هم باید زما ملګری د ده غزل هم باید زما ملګری یا یو څوک دغسې دی چې زما نه خوښېږي آیا شعر هم باید زموږ خوښ نه شي نو په دې اساس باندې کره کتونکی باید شاعر یا پنځګر هیر کړي د هغه په اثر باندې خبره وکړي د هغه په پنځونه باندې خبره وکړي نو ځکه ماتن له یاده ایستل او متن ته راتګ او متن په خبرو راوستل دا په حقیقت کې د لوستونکي سره ملګري ده موږ پښتو کې یو متل لرو وایي میړه مړ کړه میړانه یې مه وژنه ادبي اثار د هغوی میړانه ده که ښېګڼه وه پکې وړاندې کړه او که نه وه لرې کړه
او بله خبر دا ده چې د ادبي مکتوبونو مطالعه ده هم ډیره زیاته ضرور ده. مثلا موږ په پښتو کې 15 ادبي مکتوبونه لرو یا تر ډیره د دوی شاعران چې لرو په دې کې مطالعه کوو. اما په معاصر وخت کې کله کله بیا د یو چا نه لار ورکېږي، نو په دې اساس باندې موږ مجبور یو چې د ادب تاریخ د معاصرې دورې دغه دریو پړاوونو ته مراجعه وکړو چې د کوم پړاو شاعر راځي او دغه پړاو ځانګړنې د په اثر کې وګورو تر څو چې یو شاعر د هغه ژوند په بشپړ ډول ونه پېژني یا د هغې فکري مسیر او تګلوری ونه پېژني، بیا هم ګرانه ده چې د هغې په اثر کې دغه تیوریګانې او کوډونه را پیدا کړو. او بل دا ده چې په هر حالت کې ښه کره کتونکی باید د لوستونکي خوا ونیسي. دا معنا چې ته د پنځګر او د ادبي اثر یا د مخاطبینو ترمنځ یوه واسطه یې، د پنځګر سترګې تا ته دي چې ته د دوی دپاره د یو اثر پټې خواوې پټې ښکلاوې څومره بیانولی شي. او بل د منفیګرایي نظریه ده متاسفانه چې زموږ کره کتنه یو مشورتي اړخ نه لري چې ځینو ته یې ورکړي. کله یو اصطلاح مطرح کېږي وایي ملا ماتونکې کره کتنه، په دې معنا چې دغسې کره کتنه دوی وکړي چې د مغه پنځګر اول اثر وروستی اثر هم شي. نه، د پنځګر اخلاقي مسؤلیت دا دی د کره کتونکي چې هغه وروزي. استاد په همدغه برخه کې بیا ځینې کسان دا نقد هم کوي، په نقد باندې نقد کوي چې وایي چې کره کتونکي له شاعره یا پنځونکي هغه د فکر د ازادۍ مخه یې نیسي. په دې اړه مو څه نظر دی؟ یو خبر دا ده چې فکر د هر چا معنوي مالکیت دی. مونږ که چېرته یو چا ته ووایي چې د دا فکري مسیر یا تګلوری ناسم دی، دا سم دی، په کره کتنه کې موږ قضاوت نشو کولی، بلکې د یوه اړخ بېلابېلې هغه خواوې راسپړو یا د هغه په تیوري او په نظریاتو کې ځینې کوډونه واضح کوو. مثلا که ته همدا اوس د نور محمد ترکي آثار راواخلې، مثلا همدا اوس ځینې دغسې کسان دي چې د پخوانیو مفکوروي تګلورو په اساس په اوسني کره کتنې یا د کره کتنې په اوسني ماحول کې هغه محکوم دي. نو ته که په نور محمد ترکي باندې کره کتنه کوي د هغې په اثارو ته مجبور یې چې هلته د کمونیستي نظریې تیوریګانې وپلټې یا د هغوی هغه محوري توکي را پیدا کړي، بیا په دې باندې کره کتنه وکړي. دا چې موږ تاسې دا مطالعه کوو دا د دې لپاره کوو چې د دې اثارو سپړنه او شرحه یا په هغې د سیاسي ایډیالوژۍ نظر په دې کې راوسپړو، واضح یې کړو پکې. یا ځینې دغسې اثار دي چې هغه په څو اړخونو کې موږ هغه کوی شو. کیدای شي مثلا موږ هم ارواپوهنیزه کره کتنه ورباندې هم فرمولیستي کره کتنه ورباندې ځانځاني خاماره کوو، ممکن ارواپوهنې وڅېړو. یعنې رواني کره کتنه اوس په د اثارو کې بشپړه مطرح ده. ځینې دغسې اثار دي چې نه ادبي صنعت شته پکې، نه کوم خیال او تصویر شته پکې البته، اما ته باید هغې ته هغه اصلي اړخ راواخلې. مثلا حمزه بابا چې وایي غل د محبت غلطېدی نه شي، څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري. یا مثلا یا وایي چې کله ساقي کله پیالو ته ګوري، زه په محفل کې ورخطا پېژنم. دا یو بشپړ رواني تصویر دی، ارواپوهنیز تصویر دی. نو ته که اوس د دې کره کتنې لپاره د ارواپوهنې تیوري مطرح نه کړې، د دې زاویې نه دې بیته ورننه نوځې، دغه کیفیت څنګه واضح کوی شي؟ ډېره مننه. استاده د کره کتنې شیوې مختلفې دي، مونږ که انتخاب پکې کوو کومه یوه به یې بهتره وي او که نه دا چې بېلابېلې شیوې ورته انتخابوي؟ لا شک پرته چې شیوې او طریقې مختلفې دي او کله چې موږ دا شیوې انتخابوي موږ د عمومیاتو څخه راوځو، د کل څخه راوځو، جزئیات ته راوځو. کله کله که موږ په کل کې خبرې کوو، کل زموږ د لوستونکي درد نشي دوا کولی یا تر ډیره پورې هغه پټې خواوې نشي راسپړلی. دا چې کله موږ جزئیاتو ته ځو، دلته اختصاص یا سپیشلیزم ته ځو او هر وخت چې د دې زاویې نه موږ مطرح شو، موږ تخصص پکې پیدا کولی. دا چې موږ په کره کتنه کې اوس متخصصین نه لرو، موږ باید د کره کتنې یو داستاني متخصص ولرو. مثلا د داستاني ادبیاتو کره کتونکی، مثلا پخوا چې زه د ښوونځي زده کوونکی یم، استاد غضنفر زما لپاره د داستاني ادبیاتو یو کره کتونکی یا د داستاني ادبیاتو استاد. یو څوک باید همدغسې مثلا موږ د غزل د استاد کره کتونکي په توګه ولرو، مثلا د ناول کره کتونکی ولرو. دا که یو څوک راځي د ناول نه رانیولې تر غزل او د هر فورم او ژانر باندې کره کتنه کوي، دلته بیا موږ د عمومیاتو په هغه دایره کې ورکېږو او بالاخره دغه پایله یا غورچاڼ چې موږ د کره کتنې لاسته راوړی د ادبیاتو په دنیا کې کوم دغسې جوت توپیر او بدلون نشي راوستلی. او بله مهمه خبر دا ده هر ادبي اثر چې موږ ته وړاندې کېږي دا باید مشخصه کړو چې آیا په دې کې د کلیاتو خبرې وکړو که د یوې ښکلاییز لیدلوري نه دې بیت ته ور داخل شو. انسان
د ښکلا استازی دی. او انسان که یوه خبره وکړم د هغه په ظاهري معنا سره انسان د ښکلا بنده دی. حتی په لرغوني یونان کې دا خبره مطرح کېده چې انسان ته د طبیعت تولید وي یا زوی به یې ورته ویل. نو هدف دلته دا دی چې د دغه زاویو سره باید موږ چلند وکړو. پټ اړخونه ښکلاوې مثلا زموږ استاد هم دا اوس هم د ښکلا پېژندنې بحثونه تر ډېره پورې د ظاهري مسایلو یا د دودیز حاکم ښکلاییز ارزښت له اړخه تعریفېږي. اما دا چې کله کله موږ ستاسې د کره کتونکي په خوا ځو او هغه چې څه وایي د هغې ویان له ځانه جوړوو، یو لامل یې دا دی چې موږ دغه تخصص په کره کتنه کې نه دی مراعات کړی. یا دغه تا چې د شیوو خبره یاده کړه د یوې خاصې شیوې او طریقې له اړخه د ده غزل ته نه یو ورننوتلي. بیا ځکه کله کله خبرې راڅخه کېږي په عمومیاتو کې خو بیرته موږ بحث بیا نشو مطرح کولی. عمومي خبرې دي هر څوک خبرې ورباندې. اما کله چې تخصص ته خبرې راځي بیا خاص کسان خبرې کوي شي او خاصو کسانو چې خبرې وکړي دلته یو ادبي استقرار او د بحث لپاره د والیبال په اصطلاح یو پاس رامنځته کېږي چې دا یو ډېر ښه چانس دی. یعنې دا چاخیلو کار نه دی. استاده که موضوع جمع بندي کو بحث راټول کو او دا ووایو چې معیاري یا اصولي کره کتنه کومه کره کتنه ده؟ یو خو خبره د شفاهي کره کتنې ده. ځکه موږ تاسې یو د کره کتنې شفاهي ژبه لرو بل غیر شفاهي ژبه لرو. لومړی اړخ دا دی چې موږ تاسې باید د کره کتنې په ژبه کې هم لږ احتیاط وکړو. کله کله ډېر کلي حکمونه صادرول چې دا خو په حقیقت کې هېڅ اثر نه دی، یا کله کله خپل شخصي لیدلوری بیانول چې زه فکر کوم دا به داسې شي، په دې اساس هم په حقیقت کې ته په خپله کره کتنه د لوستونکي باور له منځه وړې. نو ستا فکر باید ستا د مسلک باور وي. دا هغه وخت کوی شي چې مطالعه ولرې، سرسري زرزري یا سملاسي کره کتنه نه وي یا په اصطلاح د فیلبدیهه مشاعرې په څېر نه وي چې همغسې راوړاندې شي. نو د کره کتنې لپاره باید کره کتونکي ته وخت ورکړل شي، ادبي اثار له وړاندې ورته وسپارل شي، توضیح شي، او بل تر ډېره پورې دغسې یوه خبره وکړل شي چې څو کاله وروسته هم په هغه خبره باندې ولاړ وي. او بل دا چې د هغه دپاره مې سپارښتنه دا ده د پنځګرو دپاره چې دوی باید لږ تر لږه د کره کتنې نه ونه ډار شي او کره کتونکي ته د دښمن په سترګه نه بلکې د یوه خواخوږي په سترګه وګوري. او دا هغه وخت کوی شي چې دی په معیار او په اصولو د ادبي کره کتنې په دودي سیستم باندې پوه وي او وړاندې شوی وي ورته. او بل دا چې هغه کره کتنه نه ده چې له کره کتنې نه وروسته اثر بیا ونه زیږېږي. هر ادبي اثر له کره کتنې وروسته بیا زیږېږي، بیا رامنځته کېږي. نو که چېرته موږ نشو کولی یو اثر بیا وزېږوو، بیا یې تجدید کړو، ټولنې ته یې له سره وړاندې کړو، نو بیا داسې وبوله چې موږ ادبي تحلیل کړی دی او ادبي کره کتنه مو نه ده کړې. نو تر دې اساس باندې باید زموږ ادبي تحلیلونه او ادبي کره کتنې د نوو اثارو په پنځونه کې، د نوو ادیبانو په روزنه کې او همدغسې په مکتوبي بڼه د کره کتنې په معیاري کتابونو کې یو کار وکړی شي. زموږ ستاسې مخته د درویش دراني صاحب د کره کتنې او د هغې زغمل په نامه کره کتنه او د هغې زغمل په نامه اثر دی. یو څو نور دغسې محدود کتابونه لرو چې موږ د کره کتنې په برخه کې لیکل شوي دي. منشور هم شته دی. نو یو تدریسي کتابونه دي، بل په ازاده بڼه لیکل شوي. نو هدف دا دی چې موږ د کره کتنې ژبه غني کړو یا د کره کتنیزو اثارو پانګه غني کړو او دا په ادبي اثارو په چوکاټونو باندې کېږي. او دا هغه وخت کولی شو چې موږ با مسؤلیته کره کتنه وکړو. مننه استاد. خوشبو د څاڅي له بدنه راغلې، خوشبو د څاڅي له بدنه راغلې، د قاف له غره کله خوتنه راغلې، پاننګو کې د رڼا ځلیږي، پاننګو کې د رڼا ځلیږي، د څراغونو له وطنه راغلې، سترګې د ګل شوې په اغزو واوښتې، سترګې د ګل شوې په اغزو واوښتې، په شکایت که په پوښتنه راغلې، او رحماني ته خو د بیرون سړی وې، بې اجازې څنګه دننه راغلې. استاد غزل درنه ورو. ډېره مننه. نو بیا به هم زه یو لنډ غزل وایم. وایي تر څو به د مړو کتو په راز نه پوهېدم، تر څو به د مړو کتو په راز نه پوهېدم، ساده ومه د مینې په انداز نه پوهېدم، او د لمر بیړۍ به نه راتله د سیوري سمندر ته، د لمر بیړۍ به نه راتله د سیوري سمندر ته، او تصویر د حقیقت وم په مجاز نه پوهېدم، او غږونه او رنګونه یې د مینې قاصدانو، غږونه او رنګونه یې د مینې قاصدانو، نو ولې د خپل حسن په اعجاز نه پوهېدم، او شپېلۍ مې سراسر ستا د ستاینو ترانه وه، شپېلۍ مې سراسر ستا د ستاینو ترانه وه، خو بیا هم ستا د سوي زړه په ساز نه پوهېدم، او بڼکې مې نازکې وې په ستورو کې مې ځاله،
بڼکې مې نازکې وې په ستورو کې مې ځاله په دې لویه دنیا کې په پرواز نه پوهېدم او وروستی بیت یې ټول خلک تا پسې وو او ته ما پسې روانه ټول خلک تا پسې وو او ته ما پسې روانه زه ولې په خپل دغه امتیاز نه پوهېدم او تر څو به یې د مړو کتو په راز نه پوهېدم او ساده ومه د مینې په انداز نه پوهېدم. ډېره مننه. ملګرو دا وه د دې اونۍ هنرکده. که څه هم ځینې پوښتنې را سره پات شوې د وخت د نه شتون له امله انشاءالله چې استاد سره به نور بحثونه هم لرو. استاده ډېره مننه چې عبدالرحیم صاحب تاسې نه او د هنرکدې له ټولو هنرمندو اورېدونکو نه هنرکده د تل په فکر خیال هنر او د ادب په پلوه شو روښانئ. ډېره مننه.